ظلم دی هر ځای کې داسې دی موږ دا وایو چې کومو خلکو له الله طاقت ورکړی دی او مشران دي په کار دی چې هغوی د دې ښه پوره تحقیقات وکړي که قاري دی که د قاري نیکه دی که استاذ دی او که د استاذ هغه ډر نیکه دی هغه دې راوغوښتی شي شریعت کې چې دې کومه سزا ده هغه دې ورکړی شي چې نورو لپاره عبرت شي او بیا دې په داسې ادارو باندې نظر وساتل شي هر طرف ته به خبره روغه شي وحال او داسې هغه ما یو پیر اخبار کې کتلي خبرونو کې مې کتلي چې هغه قصه د پنجاب طرف ته راغلې وه یو ماشوم دی قرآن یادول له راځي ړوند اتو نهو کال سبق ورته نه دی یاد چې سبق نه دی یاد نو دی بعضو ته خو چې دا قاري صاحب وایم مزه راله نه راکوي خو زه به ورته قاري صاحب په دې ووایم چې هغه خلکو ورته قاري صاحب زوړن کړی دا مسله مخې له راله شریعت کې ګوره تړل مړل په سزا کې نشتي شرعي حدود دي نو د ادب چې کوم وهل دي که نه دي کې تړل مړل نشته چې ماشوم دي تړلی ځان او اکثر داسې کوي دا بعض استادان یو درې هلکان راوغواړي وي دی ونیسي بس سر خټ جوخ وړه قیمتو ټول باندې سر ته تېره شوي وهل موږ خوړلي ټولو څلور کسان چې ماشوم ونیسي یوازې دا سزا ده یوازې دا سزا ده تا کوم دې څلور مجرم رانیولی څلورو هلکانو نیولی دی لاسونه او پښې دې ولې نیولي او پړس او هغه چوکه هغه چې د تلو سره داسې شغ کوي هغه شغ نه یې سړی یېرېږي سړي کې وینه وته نو تړل مړل د کیسې ته تړلی ده دا چل کړی چې دا ماشوم یې تړلی دی الټه سرکته شپې بره او بیا به چې د کمرې ور بند کړی دی او دوی به کې سبق هم ویلی او چېرته تللي دي چې سبا لکه څه وخت بعد د شپې بیا راغلي دي هغه ماشوم مړ شي دا طریقه ده ماشوم او ړوند او سبق یې نه دی یاد کړی